موږ که د فلسطین نوم که یاد شول بس باره مسلمانان یو انسانان یو پښتانه یو بس بر نو پورته پورته غورځو په عربونو ورپسې وروړو. مګر که د چمن د غریب ولس اواز یاد شول نه دا رقم دا رقم چمن ولس نوم یې خبره کوو خوا مه بدوئ. د چمن ولس دا ته ازار ولی توبه وکاږه چې هر څوک د ویډیو ګوري بیا دې د ځان سره د سوچ ووایي توبه دې وکاږي. د خاص کار د چمن خلک پر دروازه باندې کوم ضلالت نه وصوله، پر دروازه باندې کوم افغاني خورکۍ نه سوه ځایره، پر دروازه باندې کوم افغاني خورکۍ کې پر دې پنجابیان نه و غورځېدله، پر دروازه باندې کوم. السلام علیکم، جوړ په خیر ګرانو کتونکو اورېدونکو. اول خو د انسانیت په خاطر د مسلمانۍ په خاطر دغه ویډیو مخ ته شیر کړئ چې شتمن وروره پرې ورسېږي، د چمن د غریب ولس اواز واوري او د دوی سره کومک وکړي. تقریبا 2 میاشتې پوره سوې، 3مه میاشت روان ده، لا هم د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه بنده ده. دلته خلک د غربته څخه خودکشي وکتې ولیدله، ښه مې نظاره وکړله، ښه مې ورته کتله. دلته کوچني ماشومان د غربته څخه په حق ورسېدله، دوی ښه ولیدله، ښه مې ورته کتله. دلته بل نن یو ځوان په واټساپ په ګروپونو کې ویډیو راته راواستله راغلله، یو ځوان د خپلې خونې د واده شوکیزونه الماریانې راوړلې په بازار کې خرڅې د غربته څخه. بل ځوان ماته میسج راکوي قسم راته اخلي، کلمه راته وایي، په کلمه باندې قسم راته اخلي. زموږ دغه مسلماني دغه حال ته راورسېد په کلمه باندې لا موږ ته باور نه کوو. کلمه راته اخلي چې د کور ښه ښایسته ځوان دی، ښه ینګ ځوان دی، دی راته وایي د کور چرګه خو څه کوې قسم په خدای چې کټونه مې لا خرڅ کړله. بل ځوان مسیجان ټلفونان راته کوله، ډېر سخت حال یې د کور د راشن مې ورپوره کړله. بیا نن یې ټلفونان راوکړل، دغه یو رقم ګولۍ رانیسه، دغه ګولۍ د کور ته زنانې لپاره وړلې. دا ګولۍ تقریبا په 2100 کلدارې وې، په دې کې یو پی ولې په 8000 روپیې پاکېټ ولو، هغه 3 پاکېټه پکې وو، 10 دانې په 8000 روپیې وې. خو زه بیا ولاړم د بل میډیکل سره مې حال وکړ د کمپنۍ والا سره، هغو دغه 2100 والا د هغه په مقابله کې ښه شی راکړی. زموږ د خلکو دغه حال دی. بل ځوان د کراچۍ څخه ټلیفون راته کوي، د مدرسې زده کوونکی دی، هلته طالب دی، مدرسه وایي. وایي ځوانه قسم په خدای چې 2 میاشتې په قسم هر یو چې ماته کومه خبره کوي هغه په کلمه باندې وایي. وایي 2 میاشتې پر هغه ته پاتې زه فارغه کېږم ملا کېږم، خو زما پر کور باندې د بارډر باندې په کور کې چمن کې مې کور دی، زما پر کور باندې رسک روزي ولاړه ده، زه کور ته د بیرې سره ټلیفون نه شم ورکولی. که چېرې زه زما کورنۍ ته ټلیفون وکړم زما ته پیسې راواستوئ، زه دا رقم فارغه ته مې وخت راژندې دی، کېدلی شي زه به یا به کتابونه پرانیسم یا به فیس ورکوم یا به د 2 میاشتو په کراچۍ کې خامخا ګرځم راګرځم، خرچه مې ده. دا کور ما د زما کورنۍ غړي ما د مدرسې څخه باسي، پر ما باندې دا علم درېږي. بل ځوان ما ته ټلیفون راکوي، هم د مدرسې یو اکرا ده، پر رغاني چوک باندې یو اکرا ده، د اکرې څنګ ته کور دی، غټ علم هم دی، ښه سم حافظ طالب هم دی. هغه واټساپ میسج هم زه پر دغه ځای درته ږدم چې د خدای لپاره په مسلمانۍ په خاطر یو 100,000 روپۍ په دې چا څه په قرض باندې راواخلي یا یو 15,000 روپۍ په قرض باندې راواخلي، زه صرف کور ته یو شیدې یو شی کور ته په راوړم. دغه زموږ د چمن د غریب ولس حال دی. ته صرف ویډیو وګورئ، بس ویډیو واړوئ، ویډیو وروره د خدای په خاطر ویډیو مخ ته شیروئ. زموږ هره ویډیو چې راځي د اوله ورځ قرآن قسم در سره وکړئ، د غریب ولس لپاره پورته سوم، د دې کومک خدمت کوم. ما ته خلک ټلیفونان راکوي، غریبان ټلیفونان راکوي، قسم په خدای چې دمکۍ ما ته راکوي، وایي که تا دا نه وکړل زه به دا رقم وکړم، ته زما کور ته شی نه راوړې زه به دا رقم وکړم. ولې یا خو مجبوره دی، یا خو غریبان دي، د هغه ته مجبور هم دی، خو د هغه ما او بل را کنټرول کړي دي. ورته وایي چې وروره سبا یې دروړه، روانه هفته یې دروړو، 3مه ورځ یې دروړو، موږ خلک ډېر را کنټرول کړي مې د غریب ولس. که نه قسم په خدای دا روډو ته راوځي بل حال دا خلک جوړ دي. ولې ته د په چمن د خلکو حال نه اورې؟ ته ولې په دومره غټو سپیکرو کې لا ناست یاست؟ چمن خلک هغه خلک دي چې ستا د ټولې ډیورینګ کرښې د ټولې ډیورینګ کرښې دی جنګ درکوي، جنګ یې لړاو کړی دی، د ټولې ډیورینګ کرښې ده، ستا د پښتنې ټولې سیمې جنګ د لړاو کړی دی. دی په 3 میاشتې کې پر دا روډ باندې دا یخ و ګرمي و لمر و هر څه ته دی درته ناست دی، په توره شپه باندې هم درته ناست دی، که په نون هم پر سر درته تړلی دی، ته صرف په بار کې ناست یا په نورو علاقو کې ناست صرف خالي نظاره یې کوي. دوی لپاره دا خلک مستان نه دي چې پر دا روډ باندې ناست، دا د مجبورۍ څخه ناست دی. دلته زه ماخستن بله ویډیو هم درته نشر کوم، دلته مزدوران ناست دي په نیم بدن دي، قسم په خدای که یو ځینې کسان ستا په سترګو باندې نابینا دي، ځینې کسان دي په نیم بدن دي دلته ناست خپله مبارزه دی کوي، مګر ما او تا او بل چې په وس مې پرې پر فیسبوک ویډیو نشي شیرولی، بس شی کتلی سو ښه جار سم قربان ماشاءالله دا هغه دا معنا نه لري. بلکل مننه، دعاګانې کوي، په زړه کې دعاې کوي، په هر لمانځه کې د چمن د ولس لپاره دعاې کوي، زما لپاره دعاې کوي، هغه دعا راته کوي او خدایه پاکه زه خپله هر چا ته دا وایم 2 دعاې ما ته کوي، یو دا دعا راته کوي
چې خدای دې د بل دغه کس څخه وساتي. دویمه دا دعا راته کوئ چې خدای پاک دې د غریبانو لپاره څوک راباندې مهربانه کړي، دې خلکو کومک وکړي. نور هغه دنیا الله پاک انشاءالله مهربانه ساتي. موږ که د فلسطین نوم که یاد شول بس باره مسلمانان یو، انسانان یو، پښتانه یو، بس بر نو پورته غورځ په عربونو روپۍ وروړه. مګر که د چمن د غریب ولس اواز یاد شول نه دا رقم او د چمن ولس ته یې خبره کوم خوا مه بدوئ. د چمن ولس دا ته ازار ولی توبه وکاږه چې هر څوک دا ویډیو ګوري بیا دې د ځان سره د سوچ ووایي توبه دې وکاږي. د خاص کار د چمن خلک پر دروازه باندې کوم ضلالت نه وسوله، پر دروازه باندې کوم افغاني خورکۍ نه سوځېدله، پر دروازه باندې کوم افغاني خورکۍ کې پر دې پنجابیان نه وغورځېدله، پر دروازه باندې کوم هغه غیر اخلاقي غیر انساني کردار نه وسو، کوم شی نه سو غلا موږ لیدله. ما خپله قسم په خدای په خپلو سترګې مو ولیدله. ما خپل حق ادا کړی دی. خپل په کومه ورځ راغلم څه کوم ظلم څه مې لیدل د اومې ګروپ کې راستول دي، اومې پر فیسبوک پوسټ کړی دی، اومې خلکو ته وایي د خدای لپاره، اومې خپل کم د لغړي اتحاد مشران چې دي هغو ته مو د ګوام دي ما دې په خلاف یې اواز پورته کړي، راسي یو قدم واخلو. چا دا غږ نه اورېدی، هېچا سوچ نه کې وایي. اول د چمن خلک دې په خپل ګریوان کې وګوري چې دوی به پر دا لاره تېرېدله، دوی به دلته د څو کسان د لغړي رنګ یې بد کړي ولو د دریم فریقه څخه پیدا وله د لغړي رنګ یې بد کړي ولو. زموږ ته افغانان خویندې میندې، زموږ ته افغانان لرونه دغه به روان ول، پر لار به دوی به پیسې ځنې اخیستلې، پیسې به ځنې شکولې، په یوې نامه په بل نامه به پیسې ځنې اخیستلې، دوی به لټوله، د دوی جوابونه به یې وروله، د دوی سامانونه به یې غلا کوله. دا ته یې نه لیدله؟ واخلي قسم کوم یې پر هغه ځای باندې اواز پورته کړی دی او کوم یې چې اواز پورته کړی انشاءالله خدای پاک یې ولاکه په ژوند پر شا راولي. انشاءالله الله مهربانه دی، په هغه دنیا کې به خدای پاک یې میوه درته ورکړي. مګر کوم چا چې اواز نه یې پر کړی هغه هم ښه وینم، هغو مسیجان هم راته روان دي، کومه دغه دلالي څه کوله. قسم په خدای هغه د ټولو تباه دي. هغه په والله هره شپه خدای ته وګوره، قرآن ته وګوره، بچیان مې د لوږې مرې کې راشن شته، مګر معلومه ول چې د افغانان باندې به دلالي کوله. هېڅ چا ته مارایم پیسې په شان ورجارایم پیسو څخه لرې اوسئ. اول د ځان سره د چمن ولس توبه وکاږه، که د چمن یې که د بولدک یې دواړه توبه وکاږه. کوم څه چې دې لیدلي دي پر هغه باندې خدای پاک څخه استغفار وغواړه، توبه وغواړه. په خدای توبه مې ده، که مې هر ظلم لیدي د هغه ظلم په خلاف بیا اواز پورته کومه، بیا دعا وکړه چې خدای پاک زموږ پر غریب ولس باندې رحم وکړي. پر ځینو علاقو باندې طوفان راسي، سیلاب راسي، زلزله وسي، خلک تباه سي، د کورونه تباه سي، ماشومان تباه سي، زنانې تباه سي. مګر زموږ پر چمن باندې 3 میاشتې کېږي روزي بنده شوه. پر دروازه باندې پنسوي اول زه به ولاړم پنسوي مو وګاټي، اوس 3 میاشتې کې زه پر کور ناست یم، ما د کوم خوا پیسې مال راځي. څوک دغونه شناخت تعلق لرم چا د باندې 1000 روپۍ ورته ویلي مې هم دي 1000 راکړه، 1000 راکړه، 15000 راکړه، په کور یې راکړه، در به کوم دغونه تعلق لرم، خو هغه تعلق نه لري چې ما ته وایي خدای لپاره د کورالا لپاره ګولۍ را رانیسه، دغه دی هغه دی، دا رقم زنانې مې دي خلاصه پورې مو ګوره قسم په خدای په زنانې دی در لاس نیولی یم، په زنانې کې تېر کړی یم، وایي راسه دا زما د خونې حال دی، راسه دا زما د دالان حال دی، راسه دا زما د کور د ماشومان حال دی. مګر موږ خواران دوی موږ ته په دغونه په زارۍ راسه زما کور وګوره، زه چې ورسم کور یې ګورم ویډیو راوړم فیسبوک ته څوک سوچ نه کوي، ویې ګوري دا هم درته وایم، ویې ګوري 80,000 کسان لک کسان یې وګوري، مګر کومک هېچا نه یې کړي. کومک په چند یې څو کسانو کړی، هغه کومک زه راواخلم چې ما له هر 100 روپۍ راسي زه ورسم هغه څه کومک څه وي په هغه کې ډبل پیکیج دغه کورنۍ ته وړم، څه نغدي کومک مرسته د کورنۍ سره وکړم، هغه نورې پیسې زه ویسم پر نورو کورو باندې تقسیم کړم. د خدای لپاره دا یو خبره ښه په ذهن کې واچوئ، دا مه وایاست وروره خامخا به دغه کور له پیسې وړې، خامخا به دغه کور له پیسې وړې، احساساتي کېږه مه، بلکل احساساتي ستا خو پر ټوله ولس باندې دا صرف موږ یو میسج تا سره شریک وو چې دغه کورنۍ دغه حال دی. موږ د چمن ټول ولس اواز تا نه دی اورېدلی، ټول ولس دغه رقم اواز دی، خو صرف یو پی خلک پر کیمره وایي یو پی نسي ویلی. ته چې کوم پیسې موږ ته راواستې موږ دغه کور ورسو په هر څه پوره کوو، د دا کور چې پر څه پوره کړي بیا ورسو پر دا دویم کور باندې پوښتنه وکړو دغه کور سامان ورلو. ما د خلک وایي تی پر ویډیو باندې سامانونه راکوئ زموږ په حال نه خبرېږي، زه څه وکړم په چا ورسېږم. په ټوله چمن کې یو نفر خدای را ثابته کړي، یو نفر خدای را وښیاست په چمن کې د غریب ولس پر غریبانو پر کورو باندې ګرځي، یا یې پارسل وړله وروړي، یا یو بل دی شی وروړي، د خلکو څخه پیسې غواړي دا کور له وروړي، یو نفر خدای را وښیاست. یو زه راپورته سوی یم زما سره څوک کومک مرسته کور یې ودان سر چا کړی دی الله پاک د هغې دنیا په شا ورولي. قسم په خدای که په خبر لا یم سهار څو ګورم تقریبا 50,000 60,000 30,000 حتی در لک روپو پرې راغلي، مګر په لک روپۍ باندې 10 کوره 8 کوره 10 کوره چې ډېر ډېر شي نو 10 کوره په لک روپۍ باندې فارغېږي. دلته دي په سوو نه په زرو کورونه په چا باندې موږ ورسېږو، دغه ستا او دا بل څه کومک غواړو، دغه اکاونټ دی
پریزي پیسه اکونټ د حکمت لا په نامه دی وروره امانت ورته راواستوئ په هغه دنیا بیا درده اګریوان نیولی شي درده اګریوان بیا په هغه دنیا نیولی شي امانتاً دغه اکونټ ته راواستوئ لپاره د غریبانو لپاره د چمن د غریب ولس که زکات که خیرات دغه اکونټ یې راواستوئ د غریب ولس لپاره موږ به در دغه ولسه پورې رسوو هر یو چې ویډیو ګوري کوم څه په یو لس به په واسه پرایي یاره دونه خو به لري زده چې د کوټ چې څو ورځې مخکې خورکي ول اتیار پې رستولي دا بیخي غټ شی بل نفر 25 پې رستولي بیخي غټ شی دی دا نیمه ډوډۍ خو کېږي یو کوچنی ماشوم خو مړېږي که په لاس پې په واسه پرایي جمع کړي که په زرو په لکونو په واسه پرایي خو الله پاک به نور خیر درکړي په دا اکونټ کې جمع کړي انشاءالله ستې خیر به موږ در دې پورې رسو کوم په واسه نه یې پوره ویډیو خو مخ ته شیر کړي پر میسنجر خو یې چا ته واستوئ پر واټساپ په ګروپونو کې خو یې چا ته واستوئ مهمه دا نه ده چې واټساپ ګروپونه د کاروبار لپاره جوړ شوي دي موږ ته ملګري د کاروبار لپاره مې ژوند دی دا ملګرتیا نه ده ملګرتیا هغه ده چې تا دوی ته خیر ورسوي دوی تا ته خیر در ورسوي هغه کاروباري لیول یې که انساني لیول یې که پښتونولي لیول یې ته دوی ته ووایه دغه خلکو سره خیر وکړه قسم په خدای پاک ستا او دوی په مابینځ کې نور ستا او دوی رابطې سره در ټینګې کړي الله پاک ستا او دوی انډوالي نوره در سره ټینګوي ستا او د دوی انډوالي ستا او د دوی په کاروبار کې الله پاک نور برکت راچوي ستا خالي دا د خیر د کار ده ورته ووایه موږ ته یې په دغه باندې شرمېږو ولې شرمېږي چې ستا ورېنداره سبا راوتلي تا ته بیا دا ښه خوند درکوي ستا ورېنداره راوتلي د بل چا سره په روډ باندې ډېره بېادبي ماف ډېره بېادبي ماف په غلطه دنده باندې 1000 روپو دپاره کوي نه دي شوي ورسې وګورئ د پنجاب خوا وګورئ د غربته څخه راوتلي دي هسې د مور ته ګورئ دا بازارو دا غټ خلکو ته دا ګرد دغه دندې والا دي ګرده په فکر او په ذکر په دغه کیسه کې رالوی سوي د اخر څه وکړه هغه یې وکړه زما او ستا ولس زما او ستا دښمن دا غواړي چې دغه ولس راپورته سي دغه رقم چمونه وکړي دغه رقم روډونو ته راوځي دغه رقم د پښتانه نسل دا رقم برباد سي د احمدشاه بابا بچیان دا رقم تباه او برباد سي دغه رقم عزت لیلام سي ولې په لوی لاس باندې خپل غریب خپل ورندار او خپل ورور خپل عزیز قریب بل ته په فکر باندې درو لاس دا رقم ورته ونیسي راسه ما او تا څو کسان د زرو خلکو کومک وکړو څو کسان دې بدنامه سي دی دې بدنامه سي چې بل یې په رنګ نه سي دغه د خیر په کار کې بدنامه کېږم چې څوک دا فقرجن دی دی دې فقرجن سي چې بل یې په رنګ نه د ځان لپاره خو نه غواړم د غریبانو لپاره غواړم د ځان لپاره یو دې راباندې ثبوت کړي کوم یم چاته په ډېر څه مې د چا ته نه دي ویلي کوم ولي په پور مې ورته ویل مال په قرض باندې غواړم په قرض باندې مګر د دې لپاره ورته وایم چې خیرات وکړي د غریبانو لپاره خدای لپاره د غریبانو کومک وکړي مرسته وکړي ډېر سخت حالت د چمن پر ولس باندې نور مې وخت نه اخلم پر زړه مې ډېر څه دي خو ویډیو غټېږي ځینې ملګري راته وایي چې ویډیو مه غټوئ مننه کور ودان الله مو آباد